السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله رب العزت چې څومره حمد او ثنا ووایو هغه کمه ده. د الله رب العزت د بېشماره نعمتونو په مقابله کې نعمتونه د الله بېشماره دي، او یو نعمت د بل نه عظیم او قیمتي دی. خو دا نعمت دا داسې نعمت دی چې الله هر چاته د دې توفیق نه ورکوي، او هغه د دین په مجالسو کې ګډون کول. دا هر چاته نه نصیب کیږي. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. د لوی برخې خاوند ته الله رب العزت د دین په مجالسو کې ناسته، د دین بیانول، د دین اورېده نصیب کوي. الله رب العزت دا رحم په ما باندې هم کړی دی او په تاسو یې هم وکړو چې الله رب العزت موږ دې مبارک مجلس کې راجمع کړو د څه دپاره؟ د دین د زده کولو د اورېدو دپاره. او الله هغه غیرتي ذات دی چې دومره موږ د هغه دپاره راجمع شوي یو، نو زموږ د هغه نه دا امید دی چې د دې په بدله کې به ډېر څه راکوي. زه اوله کې او اخره کې خو د الله شکر ادا کوم چې د دې نعمت او د دې مجلس د دې ماله توفیق راکړو دې ته د حاضرېدو. د اوله کې او اخره کې ټول د الله رحم او کرم او توفیق دی. د هغې نه بعد زه د دې مرکز د دوی شکریه ادا کوم چې دا دومره ښکلی مجلس جوړ کړو. د دې دپاره کوششونه وکړو. هغې کې خصوصا د دکتور صاحب سعدالله محمدي، الله رب العزت ته د دې محنت او د دې کوشش هغوی له ښه اجر او بدله ورکړي. او دغه شان د شیخ صاحب محمد طیب او شیخ محمد انور صاحب او نور چې څومره مشایخ دي دلته، د هغه ټولو شکریه ادا کوم. او الله دې ماله توفیق راکړي چې حق بیان کړم، او الله دې موږ له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زما ذهن کې موضوع دا وه د دین نه د لرې کېدو اسباب، په هغې باندې به خبره کوم انشاءالله. خو د قرآن کریم د قاري چې کوم آیتونه ووي هغې کې یو آیت ته سوچ زما لاړ، په هغې باندې مختصر خبره به مخکې ځو. او دغه آیت کې وکلهم آتیه یوم القیامة فردا. دا آیت څو پیرې به موږ تلاوت کړی او موږ به اورېدلی، کیدای شي ترجمه یې موږ کتلي او کیدای شي تفسیر یې موږ اورېدلی، خو په دې باندې به هله پوهېږو چې کله د زړه په غوږونو باندې واورو. او الله قرآن کې وایي ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. د قرآن کې نصیحت د هغه چا دپاره دی لمن کان له قلب، چې د هغه زړی. نو سوال دا دی زړونه خو د ټولو دي، مطلب دلته هغه زړه دی چې هغه ژوندی زړی، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بله خبر دا دی چې غوږ یې ایښودی او دی حاضري. دلته موږ دا ویلی چې موږ ټول حاضر یو، او قرآن چې سړی وایي لولي خو حاضري نه معنی ده چې داسې حاضري چې د زړه سره صرف بدن نه دی په کار. ته اوس الله ته په منځ کې ولاړې که نه، او توجه دې نه وي د الله طرف ته، د عبادت ته، دته صرف بدن راوړی دی جومات ته، نه حاضرېدل په کار کم یو دی چې ته سره د بدن او زړه راوړې. بدن سره د زړه په کار دی، هغه زړه چې هغه ژوندی زړی. دا آیت وکلهم آتیه یوم القیامة فردا،
که په دې آیت کې موږ سوچ وکړو زه کیدای شي خپلې موضوع نه اخواشم خو ټول دین بیانول دی خو دا ډېره اهمه نقطه ده که چېرته موږ په دې آیت کې جوور سوچ وکړو ورب الکعبه زموږ د ژوند کې به انقلاب راشي زموږ د ژوند به بدل شي زه به د قسم وخورم خو شرط دا دی چې موږ پکې سوچ وکړو او فکر وکړو تاسو پته شته د آیت مطلب دا دی وکلهم آتیه یوم القیامة فردا دا ټول خلک چې الله ته به حاضرېږي قیامت په ورځ هر یو به فردن د الله مخې ته ورسي او چې کله به دې مخلوقاتو کې او د الله خو اوچت مثال دی ولله المثل الاعلى خو دلته هسې د وضاحت لپاره دا خبره کوم چې کله به دې مخلوقاتو کې یو زورور سړی تا ته دا ووایي که نه او یو حکومتي اداره کې چې ته سبا ما سره یوازې میلاو شه دا ټکې به ته نه به د شپې خوب کې او نه به دله څه شی مزه درکوي ټول سوچ او فکر به دی چې دا دې ما ته ولې ووایي چې سبا ما سره میلاو شه او سبا دې ما ته وایي څه وایي یوازې راشه چې دا به ګوره ما سیجل کړی دی به ګوره ما له انعام راکوي که دی به ما له عقاب او سزا راکوي سوچ به ټول فکر او دی کی او زمونږ رب موږ ته ویلي دي وکلهم آتیه یوم القیامة فردا موږ ټول به د هغه الله سره ملاقات کوو او هر یو سړی به یوازې د هغه رب سره ملاقات کوي دا نه چې حساب کتاب د ټولو خلکو سره به داسې کېږي چې ټول به ولاړ او الله په یو ځای ټول نه تپوس کوي نه هر یو سړي سره به حدیث کې د راځي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې په تاسو کې به وي هر سړی الا وسیکلمه ربه الله به ورسره په خپله خبرې کوي په خپله به الله رب العزت د هغه سره خبرې کوي د هغه نه به تپوس کوي او کیدای شي د هغه سره مناقشه وکړي هسې مخکې دا خبره راغله نو دا یاد ساتئ چې ګوره موږ به ټول د الله مخې له ورځو او یوازې به هغه ته ودرېږو یو ځای کې دا خبره یاده ساته که ته ډېر هم د ژوند کې مصروف یې که نه او ډېر هم لرې روان او ډېر هم هر څه منډې وهي او کوششونه کوې خو چې دا خبره یې د زړه نه چېرته ونه وځي ګورې یو ورځ به دغه الله له ورځو او هغه ته به مخامخ کېږو هغه به تپوس کوي او د سوال که جواب د سره وي بیا خو بېغمه ژوند تېروه که جواب د سره نه وي نو څه ووایم داسې کېدی نه شي چې یو سړی د بېغمه ژوند تېر کړي چې نه زه پوره یم هغې وجه دا ده چې موږ د دې سوال نه ولې غافله شوي یو او د دې خبرې نه ولې غافله شوي یو حقه زما موضوع ده هغه دا چې موږ د الله رب العزت د دین نه لرې شوي یو د دین نه لرې کېده دا یو بیماري ده ګوره کله چې سړی ډاکټر خواله ورشي که نه نو ډاکټر ته چې بیماري بیانوي نو ډاکټر د بیماري په نښو سره معلوموي وایي تا له څه چل دی هغوی یاره زما په سر دړي معده باندې مې درد راشي الټۍ راځي دا نښې دي د یوې بیماري دې ته اعراض وایي په عربۍ کې د دې د لاسه بیا د هغه بیماري معلوموي د الله د دین نه د لرې کېدو هم اعراض دي نښې دي او دومره ډېرې دي که ما ته شمارل شروع کړو نو او عجیبه دا ده چې دغې کې ډېرې نښې په ما او تا کې دي لکه د الله د دین نه لرې کېدو نښه د زړه سختې ده راشه وګوره څومره خلکو زړونه سخت شوي د الله د دین نه لرې کېدو نښه جوماتونه خالي پراته دي د الله د دین نه لرې کېدو نښه نه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پیژنو نه د هغه په طریقه باندې عبادت کول نه د هغه په طریقه ناسته پاسته کول د الله دین نه لرې کېده دي د الله د دین نه لرې کېده راشه د قرآن سره زموږ حال وګوره دا ټولې نښې دي خبره دا کوم دا فایدهمنه ده علاج د دې نښو نه دی پکار علاج د هغه بنیادي مرض پکار دی چې دا نښې د هغه مرض په هغه مرض دلالت کوي چې او دې سړي کې دا مرض او دا بیماري ده ځکه که موږ په نښو پسې ونښلو چېرې زه د دې نښې علاج کوم زه د دې کوم خبره به ډېره اوږده شي خو هغه رئیسي موضوع له تله پکار دي چې غټه وجه څه ده هغه رئیسي موضوع هغه ده چې د الله د دین نه لرې کېده د الله د دین نه لرې کېده علاج د الله دین ته واپسي ده او الله رب العزت هغه کریم او رحیم ذات دی چې د هغه د درد دروازې هر وخت او هر چا ته کولاو دي که چېرته الله رب العزت دا دروازه داسې ویلی وی چې نه دې کې صرف پلانې قبلیږي او صرف پلانې څومره به ګرانه شوې وي خو الله رب العزت دا خبره موږ ته اسانه کړې ده او دعوت یې ورکړی دی
والله يدعو الى دار السلام. الله دعوت ورکی دار السلام طرف ته ټول را بللی دي. دار السلام جنت ته امن او سلامتیا والا ځای. الله رب العزت ټول دعوت ورکړی دی، بوډا له، ځوان له، ښځې له، نارینه له، کافر ته، مسلمان ته، ټولو ته د الله له طرف نه دعوت دی د دار السلام طرف ته، د جنت طرف ته. د هغه د در دروازې کولاوي دي. مسله په موته کې ده چې موته د هغه در له نه ځو. موته ځان لرې کړی دی. موته په دنیا کې دومره ننوتي وو چې هغه خالق رانه هېر شوی دی، چا چې پیدا کړي وو. چا چې د دنیا زمونږ دپاره پیدا کړې ده، واجبه دا ده. زه اکثر ملګرو ته وایم هلته مجلس کې، زه ورته وایم د الله رب العزت موږ پیدا کړي وو بندګۍ دپاره، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا خو واضح ده. موت ته د بندګۍ دپاره پیدا کړي وو، بیا یې د دنیا زمونږ دپاره پیدا کړې ده چې موږ ته فایدې ووایو. او موږ څه چل وکړو، هغه څه دپاره چې پیدا کړي وو هغه موږ پرېښودو، هغه څه چې زموږ دپاره پیدا کړي دي په هغې پورې ونښتو. د دنیا الله موږ له پیدا کړې ده، دا رزق الله موږ له راکوي، دا تختې نه ګورئ، دا موږ ټولو ته میلاویږي. او حدیث کې راځي د هغه وخته پورې یو نفس د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې دې نفس د خپل رزق ختم کړی نه. دا سوچ د حد نه زیات کول نقصان دی. سوچ به کوو، اسباب به لټو، په حدودو کې دننه. دومره موږ ورننوتي وو په دې دنیا کې چې زموږ نه زموږ هغه رب هېر شوی دی، د هغه دین زموږ نه هېر شوی دی، قرآن هغه زموږ نه پاتې دی. او دا یو وجه ده. زه صرف یو دوه درې اسباب بیانوم. ګورې ځکه دا دومره غټه موضوع ده چې دې باندې بعضو علماو لیکل کړي دي. په دې موضوع یې لیکل کړي دي چې د الله د دین نه لرې کېدو وجه څه ده. نو دلته زه هغه ټول نشم بیانولی، دا خو بیا اوږده خبره ده. زه به درته صرف یو دوه درې بیان کړم، او دلته بحرین کې چې کوم مشایخ دي هغه به تاسو ته بیا چېرته په بله موقع باندې سلسله وار دا ټول اسباب بیان کړي. یو لوی سبب زمونږ د الله د دین نه د لرې کېدو هغه دا دی چې موږ د قرآن کریم داسې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې پکار دی، او قرآن له موږ وخت نه دی ورکړی، موږ پرې ځان نه دی پوه کړی. قرآن هغه کتاب دی چې موږ چې د دین یادو که نه، اسلام چېرې زه مسلمان یم او اسلام داسې او اسلام دغه، دا اسلام راغلی موږ ته په دغه وحي سره دی، او هغې ته قرآن وایي، او دغه شان هغې ته احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس چې ته د قرآن نه اعراض وکړې او د قرآن نه مخ واړه او هغې له وخت نه ورکې، ته د دین نه لرې لرې. ځکه چې دین خو د قرآن کې دی که نه، دین خو په احادیثو کې دی. ته قرآن نه مخ اړولی دی، د احادیثو نه دې مخ اړول مطلب یوازې دا نه چې زه یې نه منم، نه داسې خو موږ ټول منو، مسلمانان یو. دا وخت پورې یو سړی مسلمان کېدی نه شي چې په وحي ایمان نه راوړ. اعراض یو قسم دا دی چې سړی مخ واړی، معنی دا چې عمل پې نه کوي، تلاوت یې نه کوي، اوري نه. ځکه علماو د قرآن نه د هجرت کولو اقسام ذکر کړي دي. قرآن کریم کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده په سورة الفرقان کې، وقال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او دا رسول د الله به د قیامت پورې شکایت کوي د الله په در کې چې یا الله دې قوم زما د قرآن نه هجرت کړو. نو د قرآن نه هجرت کول د دې علما کرام ډېر اقسام بیانوي. لکه یو قسم هغوی دا بیانوي، او امام ابن القیم رحمه الله په دې باندې تفصیلي خبره په خپلو کتابونو کې کړې ده، حجر تلاوته، د دې قرآن کریم تلاوت پرېښوده. د هغې ځای زموږ نه هغه د موبایلو نن سبا اخیستی دی او د نیټ اخیستی دی. سهار ماښام په دې کې ګوتې وه، سهار ماښام په دې ګوتې وه. ته دنه تپوس وکړې ته د ورځې څومره تلاوت کوې، ته څو مخه د ورځې لولې. یعنې زه یم چې داسې جوابونه به ما ورته واورو که نه چې حیران به شي چې یو مسلمان د خپل رب د کتاب سره دومره کمزوري رابطه ده چې په ده باندې هفته تېره شي، په ده میاشت تېره شي، د قرآن له لاس نه وړي. نو د الله د دین نه لرې کېده څه ته وایي؟ لوی سبب د الله د دین نه لرې کېدو هغه دا دی چې موږ د کتاب د الله هغې له موږ وخت نه دی ورکړی. حالانکې دا کتاب د عبادت یو طریقه ده، د قرآن کریم سره چې عبادت کوي، د دې تلاوت کول دا عبادت دی. او الله رب العزت را لېږلی هم دې دپاره چې دې تلاوت وشي، به دې عمل وشي، به دې کې دې سوچ او فکر وشي،
اتل ما اوحي الیک من کتاب اتل ما اوحي الیک من الكتاب. الله پیغمبر ته وی دا کوم وحی چې تا ته شوی دی کتاب کې دا لوله. وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن. ما ته امر کړی شوی دی چې زه به په مسلمانانو کې یم او امر راته د دې شوی دی چې زه به قرآن لولم. وخت په وخت دا قرآن لوسته هغه خوږ کتاب موږ پرېښودی دی او قسم پرې درته خورم چې دغه خوږ کتاب سره زموږ تعلق کمزوری شوی دی نو زموږ د ژوند نه خوند هم ختم شوی دی. د کوم ځای نه به خوند راشي، د کوم ځای نه به سکون راشي او هغه کتاب موږ پرېښودی دی. کوم کتاب چې د خوشحالۍ سرچینه ده، کوم کتاب چې د اطمینان او د سکون سرچینه ده، کوم کتاب کې چې زموږ د رب العالمین کلام موږ ته راغلی دی. او څومره چې د یو سړي د چا سره محبت او مینه یې که نه دومره د هغه چا خبرې پې خوږې لګي. څومره چې ته په خپل رب سره محبت کې دومره به په تا باندې د هغه کلام خوږ لګي، مزه به درکوي. که ته یې لولې که ته د بل نه اوري. نو یو دا هجرت د قرآن نه چې تلاوت د هغې موږ کم کړی دی. او زه تاسو نه دا تپوس کوم او ځان له جواب ورکوئ چې ته آخري پیر قرآن کریم کله ختم کړی دی. کیدای شي د ډېرو دا جواب راشي او دا هم لا پکې ښه سړی چې ما په تېر شوي رمضان کې دا خو بل رمضان راغی، بل دا د رمضان نږدې دی، تا یو پیر صرف په کال کې یو پیر د قرآن ختم کړی. د دین نه لرې کېده څه ته وایي؟ خو دې ته وایي که د الله کتاب هم دغه دین دی که هغې نه لرې کېده دومره چې په کال کې یو پیر قرآن ختمول. دا لا ښه سړی دی زم چې یو پیر ختموي. په کار دا ده چې موږ ځان له روزانه داسې یو مخ وټاکو، یو څو آیته خیر دی لږې وایه خو په مخه یې وایه. او حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمل داسې و چې هغه به پرې مداومت کوو. او د حدیث کې راځي چې د الله په اعمالو کې هغه عمل ډېر خوښ دی چې په هغې مداومت وشي. و ان قل اگر که دا عمل لږي خیر دی عمل دی لږي خو چې په مخه دا عمل غوره دی د هغه نه هغه چې چپه پرې راشي او په یو پیر لسم ډېر عمل وکړي او بیا په کلونو پروتې ډډه یې لګولي. د هغې نه دا غوره ده چې ته لږ لږ عبادت کې خو په مخه یې کې. نو زما تاسو ته دا نصیحت دی چې قرآن کریم یو ورد او د قرآن کریم څه برخه دا په ځان باندې لازم کوي چې د دې تلاوت به کوئ. او حدیث کې داسې راځي ډېر ناشنا روایت ته امام ابن حبان رحمه الله راوړی ده او سندن صحیح روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاري رضی الله عنه ته نصیحت کړی وی علیک بتلاوة القرآن وذکر الله. د الله رب العزت کلام تلاوت ډېر کوه او الله ډېر یادوه. فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. دا د قرآن د تلاوت ډېر کول او الله یادول د دې د لاسه به الله رب العزت تعالی په ځمکه کې رڼا درکړي او دا به ستا دپاره ذخیره شي په اسمانونو کې، یعنې اجرونه به تا ته میلاویږي. دا قرآن چې موږ وایو رب الکعبه زموږ دا ژوند به الله ټول رڼا کړي، زموږ دا مسلې به حل شي، زموږ د زړونو ته به سکون او اطمینان میلاو شي. ډېر خلک نن سبا د دنیا د دې پراخه کېدو د لاسه غمونه هم ډېر شوي دي او سوچونه او فکرونه هم ډېر شوي دي. خلک راشي ګیلې کوي، شکوې کوي، زما په زړه مې بس سکون نشتی، خوشحالي نشتی. نو زه ما پسې چې کله هم څوک راشي او دا تپوس رانو کړي زه اولنی تپوس د هغه نه دا کوم یو څو تپوسونه کې چې قرآن کریم څومره وی، الله څومره یادې. دا بنیادي خبره ده. الله په قرآن کې وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله. د مؤمنانو زړونه مطمئن کېږي د الله په یادولو سره. الا بذکر الله تطمئن القلوب والله وبالله. د الله د ذکر نه علاوه په بل څه باندې زړه داسې نه مطمئن کېږي څنګه چې په هغې باندې مطمئن کېږي. او د الله په ذکر کې قرآن کریم راځي. عام د الله ذکر کول دا پکې هم داخل، د دین تذکره کول دا هم الله یادول دي. نو که تاسو دا غواړئ چې زړه ته سکون راشي او د الله د دین ته راواپس شئ، د دې نه چې د دې نه بعد چې لرې شوي یې د الله د کلام ته واپس شئ. او د الله د کلام ته د واپسۍ یو طریقه دا ده چې تلاوت یې ډېر زیات کړي.
او حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده خیرکم او یو روایت کې راځي ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې غوره سړی هغه دی چې هغه قرآن یې زده کړي او نورو ته یې ښیي دغه شان د قرآن نه د هجرت یو طریقه دا ده علماو یو نوع دا ذکر کړی دی وایي حجر استماعي قرآن ته غوږ نه ایښوده او د هغې ځای خفه کېږي نو د هغې ځای هم زموږ نه دی موبایل او دی نیټ نیولی دی دی فیسبوک ته به ناستي د خلکو د جاخې به اوري بعض پکې سندرې او ټنګ ټکور اوري بعض پکې چې دی کنځلې منځلې اوري بعض پکې د دروغو اخبار اوري بعض پکې فلمونه او ډرامې ګوري بعض پکې څه ګوري او څه ګوري او د سره دومره وخت نه چې لږ پکې د یو قاري تلاوت ولګي هغې ته پکې یو 5 منټه غوږ کېږي بلکې دینی طبقه چې کومه ده په هغو کې لا بعض په نظمونو او په نعتونو پورې نښتي دي هغوی له د قرآن ځای هغې نیولی دی دا یاده که ګوره دا یاده که چې کله تا یو ګناه شروع کړه که نه او ګناه دې کوله د دې ګناه په مقابل کې به لازم یو دینداري قرباني هغه به تا نه ځي دا خبره یاده که او سوچ پې وکړئ چې لاړئ نو وبه پرې رسئ په دې خبره چې کله دې ګناهونه کول که نه د دې په مقابله کې به دینداري قرباني یعنی سندرې اورېده د دې په مقابل کې به قرآن تلاوت ته نه ځي پالتو وخت تیرول په دې نیټ باندې د دې د لاسه تا نه د قرآن تلاوت ځي که چېرته موږ داسې کار وکړو نن سبا الحمدلله دنیا پراخه کړې ده ټکنالوژي ډېره مخکې تللې ده چې دا قرآن کریم ډاونلوډ کړو په دې موبایل کې روزانه یو مخ تلاوت د یو قاري او روح به ځان سره وایو ما ورته به قرآن یې زده کړو پخوا به لا داسې وه چې لازم به د استاد خواله ځي او ټیم به ورکوي او وخت به ورکوي او ګاډی او یو شی او بل شی اوس هغه کیسې نشتې چې څوک یې زده کول غواړي لارې ورته پراخه دي او چې څوک یې نه یې زده کوي که نه که هغه ته زر لارې کولو کړي هغه بیا هم نه یې زده کوي روزانه یو مخ بس چې درته اورې نیم مخ اوره او بیا په دغه قاري پسې وایه شاته ته به د قرآن کریم لویه برخه چې د هغه به ته صحیح کړې د هغې تلاوت د هغې یادول هغه به تا ته اسان شي دغه شان د قرآن نه یو هجرت دا دی حجر تدبره قرآن کریم کې سوچ نه کول او دا ته یو حقیقت ویم چې پښتنو کې یعنی چې قرآن کریم نه کوم هجرت شوی دی که نه د ټول نه ګټ پکې دا دی سوچ او فکر کول په قرآن کې سوچ او فکر خو په قرآن کې به هله وشي چې ما ورته په قرآن باندې خو پوه شو که نه نو چې سړی به پوه نه دی دی به څه سوچ او فکر وکړي ولې زمونږ پښتانه دا شکایت کوي پکې بعض چې یاره مولوي صاحب نن مونځ اوږد کو نن یې داسې کو نه یې دا میډ دوی چې په ده زیاتېږي دی تنګېږي وجه دا چې دی پوهېږي نه چې هغه امام څه وایي او که دی په دې پوهېدی ده به دا نه ویلی چې یاره دی میډ دوه د مونځ اوږد کو نه بلکې کیدی شي دله دا ارمان کړی وی چې یاره دا مونځ یې نن لنډ وکړو که لږ اوږد یې کړی و ډېر خوند به یې کړی و ځکه چې هلته هغه پوهېږي د الله په کلام باندې که ما ورته ته اوس څوک داسې کښېنی که نه چې زموږ د دې ژبې نه وي بلې ژبې والي او یو څو کسان خبرې مخې ته شروع کړي ما ورته به تنګېږو ځکه چې موږ د هغوی په خبرو باندې نه پوهېږو سم خیال دی چې یو سړی د الله په خبرو باندې نه پوهېږي دله به داسې خوند ورکړي لکه څنګه خوند چې هغه چا له ورکوي څوک چې پرې پوهېږي تاسو څه وایئ ور به کړي داسې خوند چېرته هم نه ورکوي داسې خوند یو سړی قرآن کریم باندې پوهېږي یو سړی پرې نه پوهېږي دې دواړو له یو شان خوند ورکړي دا زمانه هم نه ده سره هغه پوه دی چې زما رب ماته څه وایي دا قرآن کریم خلک وایي که نه او په ناروا کارونو کې واقع دي دې کې اکثر هغه دي چې په قرآن کریم باندې نه پوهېږي ځکه خو په دغه کارونو کې واقع دي که نه ځکه خو د خپل رب نه لرې شوي دي د هغه د دین نه لرې شوي موږ قرآن کریم څه ته پرېښودی دی موږ قرآن کریم به دې ته پرېښودی دی چې لاسنیوو کې بعض خلک یې لولي دا لا پرېږده مړو باندې قرآنونه ځي مقبرو ته هلته یې ویله که دا قرآن الله دې ژوندو ته رالېږلی دا ژوندي مې پوه کړه نه موږ قرآن مقبرو ته پرېښودی دی موږ قرآني آیتونه په نقشو کې ولیکه او په بیټکونو کې ولګه او په دکان کې ولګه او قرآن دې دپاره دی قرآن دې دپاره چې تعویضونه ته جوړ کړه غاړې ته یې واچوه قرآن دې دپاره الله رالېږلی دا کتاب الله رب العزت رالېږلی د څه دپاره دی د سوچ او د فکر دپاره دی او ذکر سورت صاد کې الله وایي
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله دا قرآن دي دا پر لگلے ليدبروا آياته چه دی با دی آیتونو کی سوچکو فکرکو وليتذكر أولو الألباب دا عقل خواندان دا دین نصیحت واخلی. نصیحت با تی موتا علا والو چه کرکو بزن پوک والا با موتا نصیحت والو چی موتا بی پویگونو ندینا با نصیحت سوالو. قرآن اللہ رب العزت او دام یادا که قرآن اللہ گو ریوازی دیلم نیرا لگلے چه دی با تلاوت کی دا دین غٹ مقصد آگا پا دی قرآن بزن پوکول و پا دی عمل کول تی. تلاوت هم عبادت تی خو محض تلاوت لاللہ قرآن کریم ندیرا لگلے چی صرف تلاوتون دی کی دا قرآن اللہ دیدرا لگلے چی دی کی سوچ و فکر وشی عمل دی بیوشی دیتا واپس شی دا خلق دا دین قانون و دستور جوړ کی. دا قرآن کریم اللہ رب العزت دین پر را لکلے دا شاید ہجرت قرآن نا یو قسم علماء ذکر کی حجر العمل به دا دی قرآن کریم بانی عمل کولو نا ہجرت کول. یو سڑے وی نزا خسڑے ما خطا سنگ خسڑے ما خو جوی دا قرآن کریم نا ہجرت نا دے کرے زی تلاوتم کو او زبی پویگم هم زو تا غوگم اگدم بس زه خسړی یم. موږ وایو نه یو بله خبره ده اهمه وغه ډېره اهمه ده عمل پکې. سوال دا دی عمل پکې صرف خبره اورېدو پورې خو نه ده که او دا خو ته په ځان باندې حجت قایمې قیامت په ورځ چې الله تا راونیسي او حدیث کې راځي چې قرآن یا ستا دپاره دلیل دی یا په تا باندې دلیل دی. اوس ته سوچ وکړه چې دا قرآن به ستا دپاره دلیل دی که په تا باندې به دلیل دی. دا قرآن با زمان سپارش اللہ تا کئی که نا اللہ تا با شکایت کئی دا خو موتا دی جواب کولی شو بل سوکی نیشی کولی ما نا تا پوسو که یوازی زبزان جواب دا دی ورکم چیر دا قرآن زمان دا حالاتو نسخ کاری قرآن تلولی تی اوری تی درسونو کم کینی تفسیر و ترجمه موری عمل بینکے اللہ نا بس جواب ورکی. من قرآن کریم بانی عمل هغه پرې خو دې په دې باب کې مونږ کمزوري شو اورو الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي حدیثونه اورو نصیحتونه اورو هغې نه باید عمل پې نه کوو. نو قرآن کریم پرې ښودو یو قسم دا دی چې انسان په هغې باندې څه پرېږدي عمل پې پرېږدي. او جواب ما له راکوئ زمونږ ریاض کې چې کوم درسونه ما ټول ملګري په دې عادت کړي چې هغوی ما له جواب راکوي او دا فائده دی چې ټول ویښ ناسي ټول بیدار ناسي. زه چې کله یو نوي ځای ته ورشم که نه ما ته غټ مشکل دی چې مخامخ راته ټول غلي ناسي د سره خبره نه کوي او زه هغې سره عادت شوی یم چې دا ملګري بلکې کله ناکله زه په درسونو کې ملګرو سره مسله پوره ډسکس کوم چېړم یې ورسره چې دا کار به جایز وي او که نه وي. بعض وایي جایز دی بعض وایي نه جایز. بیا دواړو ته هم اوس ما پوه کوي چې دا ولې جایز دی ولې ناجایز دی. چې یو سړی زړور شي په دین بیانولو کې دا یعنی که دنیا باره کې دې زموږ نه تپوس وکړو نو 2-3 غنټې پې تقریر کوي دله نوی نظام دا دی او پیسې داسې ګټلی کېږي او فلاني ملک کې مال ډېر دی او تجارت ډېر ښه دته وایه چېرې یو څو خبرې خو د الله دین په باره کې وکړه ړوند کونه او چاړه شي نازني شم او ما چېرته نه دي کړي او مخ به یې تک سوري شي او غوږونه یې سره شي ګوره دا خو د الله دین دی پکار دی چې دې کې تا زړورې خبرې کړی وې نو جواب به ما نه راکوئ چې ما ته پته لګي چې تاسو څه چې تاسو ویښ یې. یو دویمه وجه زموږ د دین نه لرې کېدو هغه دا ده چې موږ دین زده کوو نه او دا واضحه خبره ده چې کوم څه نه زده کړې د هغې نه به لرې کېږي. دې کې خو شک نشته. موږ دا دین یعنی تړلی دی په څه پورې چې دا به د مولوي صاحب پوه شي او شیخ صاحب پوه شي او دین زده کول پوه شي. دا دین ګوره الله یوازې یو طبقې له نه رالیږلی. دا دین الله عالمي دین رالیږلی دی عالمي عرب عجم سور سپین بوډا ښځه ماشوم ځوان ټولو دپاره دا دین دی د مالدار فقیر غریب ټول پکې دننه داخل دي. یوازې د دین زده کول د یو خاص طبقې کار نه دی. دین به موږ ټول زده کوو. بیا به یو سړی ما ته دا وایي چې نو ټولو نه خو غټ علما نشي جوړېدی چې ټول به دین زده کوو. تا ته چا ویلي دي چې ته به دومره دین لازم زده کوې چې تا نه
ابن حجر او ابن تیمیه او دا غټ علما دنه جوړ شي؟ نه، دین کم سے کم دومره زده کول، کم سے کم چې دا کم عبادت چې موږ روزانه کوو چې په دې پوهوي، او کم سے کم دومره دین زده کول چې د الله نه لرې کیږو نه. زه درته خپله خبره وکړم، خپله اورېدونکي خو لا پرېږده، زما الحمدلله روزانه درسونه وي، خو چې کله داسې وخت راشي که نه په ما باندې چې زما دا درسونه پکې چوټي راشي، څه بله مسله راشي، زه درته په الله قسم خورم زه په خپله دیندارۍ کې کمی محسوسوم. چې کله زه د دې بیانولو نه لږ بند شم که نه، ما ته محسوسیږي ځکه چې د ایمان کمیږي زیاتېږي، دا په یو ځای نه دی ولاړ، ما ته محسوسیږي چې زه اوس هغه شان نه یم. نو چې بیا سړی هغه لارې ته راواپس شي او د الله دا خبرې بیانوي او اوري او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه بیانوي او اوري او د صحابه کرامو د علماو اقوال او دې سره هغه ایمان بیا ډېرېږي. ستاسو څه خیال دی چې یو سړی د سره اوري نه، یا که اوري چېرته نادرن کله ناکله داسې یو څو منټه بیان واوري، د ایمان به هسې په هوا ډېرېږي؟ ایمان هسې خو نه ډېرېږي، ایمان ډېرېږي خو د هغې دپاره څه اعمال پکار دي. د علم زده کول کم سے کم دومره خو لازم دي که نه چې موږ پې د خپل روزانه روزمره عبادات وکړو، او دویمه دا چې د خپل رب نه لرې نه شو، وخت په وخت نصیحت وکړو. د دې سره مثال د ځمکې دی، ځمکې له چې اوبه ورکوې که نه دا ژوندی وي، او چې اوبه دې بې بندې کړې څه به وشي؟ ځمکه به وچه شي، مړه به شي، ختمه به شي. دغه شان دا زړه دی، او د دې زړه یو غذا ده، د روح غذا کې دا دینداري ده. موږ هغه بدن چې کومه غذا ده په هغې پورې دومره نښتي یو چې د روح غذا رانه پاتې شوې ده. اصل غذا هغه د روح غذا ده، هغه د زړه غذا ده، او هغه د دینداري ده. نو کوشش دا کوئ چې په څه نه څه طریقه باندې علم زده کړئ. او بیا راته هغه خبره کوم چې الله رب العزت لارې پراخه کړي دي. پخوا چې به د علم زده کوو نو ډېر محنت او کوشش پرې کوو، ډېر محنت او کوشش. زه پرون موږ دکتور صاحب سره لګیا او دکتور سعد سره هغه کیسه کوله چې یو وخت کې موږ یو مدرسې ته تلو او په غرونو به وړېدو او پیاده او داسې او دا. نو ما په هغه ټیم ومه وګوره په هغه وخت کې علم زده کول دومره ګران و، بیا هم شوق د خلکو و چې علم زده کړي. اوس الله علم زده کول اسان کړي دي، خو د خلکو جذبه کمه شوې ده. درس هر ځای کې کېږي، ته پکې شریک کېدی شي، که نه کېږي آنلاین کېږي. موبایل راواله وګوره د هغه علماو درسونه چې کوم علما قرآن او حدیث بیانوي، کوم علما تا ته توحید بیانوي، د رسول وسلم طریقه درته بیانوي، او په هره ژبه کې الله رب العزت ګوره په موږ باندې څومره حجت قایم کړی دی. داسې څوک نشته چې د قیامت پر ورځ الله ته دا ووایي چې یا الله یعنې ما څه کړی دی، الا دا که چېرته په ځنګل کې یو سړی پیدا شوی د دنیا نه لرې، د نورې دنیا نه، او داسې مړ شوی بیا هلته، او نه یې څوک لیدلي او نه یې څه اورېدلي، نو دغه جدا خلک دي. خو نور څه ووایم چې دا نن سبا چې کوم موږ اینو په دې کې د چا سره څه عذر شته؟ هېڅ عذر نشته. صفا خبره دا ده چې زما او ستا کمی دی، نو علم یې زده کوئ، دین یې زده کوئ. دین چې د دین سره چې کله د دین یې زده کوو نو د دین نه به لرې شي؟ نشي کېدی. ځکه یو سړی به ماته دا ووایي چې ته مانه دا سوال عجیبه کوې چې دین یې زده کوې، نو د دین نه به څنګه لرې شي؟ ته خو لګیا په دین کې. زمونږ د دین نه د لرې کېدو یو غټه وجه هغه د علم نه کول دي. یو غټه مسله چې زړه ته راځي دا شیطان زمونږ زړه ته راځي. ښه شیطان چې زما نه وخت تلی دی. زه د هغه ملګرو ته اکثر چې کوم دا وایي وخت تلی دی، زه ورته وایم دا علم زده کول څه دي؟ وایي عبادت دی. علم زده کول عبادت دی که نه؟ د عبادت دپاره وخي یعنی زه به دا وایم چې یاره بس ما نه د عبادت وخت تلی دی، هغه ځواني ورځې تلي. الله خو وایي واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، د خپل رب بندګي کوه د مرګه پورې. د علم زده کول هم عبادت ته بندګي کول دي. او صحابه کرامو کې بېشماره داسې صحابه کرام دي چې هغه مسلمانان شو، د هغوی ډېر عمرونه و. الله رب العزت د هغوی نه دومره کار اخیستی دی او د امت ته هغوی د دین را نقل کړی، وروسته د دې نه چې هغوی عمرونه پخو عمرونو ولو، ټول څه ځوانان خو نه. او بعضو علماو په دې باندې کتاب لیکلی دی. ما سره کتاب مکتبه کې پروت دی، عنوان مؤلف العنوان داسې وکړی عربۍ کې دی، هغه علما چې هغوی د 40 کاله عمر نه وروسته علم شروع کړی دی، هغه علما یې ټول جمع کړي. بعض علما پکې دي
چې هغه 58 کاله عمر او بیا وروسته علم شروع کړی او الله چې داسې علما نه دي جوړ کړي کوم چې ذکر کوي چې دا په امت کې غټ علما وو. یعنې سړی 58 کاله عمر وي د هغې نه بعد علم شروع کړي او بیا دومره غټ علم چې الله جوړ کړي چې امت کې د هغه ذکر پاتې شي. او ما ورته د 13 کالو په عمر کې د 15 د 40 کالو په عمر کې موږ وخت تللی څه شي وخت تللی وخت هېڅ چېرته نه ځي خو زما او ستا همت تللی دی زما او ستا جذبه تللی ده زما او ستا کوشش ختم شوی دی زما او ستا مینه محبت چې کوم د الله دین سره په هغې کې کمی راغلی دی یعنې چېرته زموږ نه وخت نه دی تللی. نو کوشش دا کوئ چې د دین دپاره لږ وخت ورکوئ زده کوئ یې د علماو نه انلایني که نه هلته حاضرېدئ دا عبادت دی الله به تاسو له اجر درکوي اجر په دې خبره ځان پوه کوي. ګورئ که تاسو چې دلته ناست یئ او دا زه دلته راغلی یم تاسو ته یې بیانومه ستاسو څه خیال دی چې په دې به الله موږ له اجر نه راکوي؟ او حدیث کې دا راځي چې کله یو قوم کیني که نه والله یادوي چې کله یو قوم کیني والله یادوي الله رب العزت دې قوم له ډېر انعامونه د آخرت نه مخکې ورکوي په دې دنیا کې. او دا راته ووایم په دې دنیا کې هم داسې نه ورکوي چې کال 2 کاله بعد یا 15 کاله بعد په دې دنیا کې ولم په دغه ټیم ورکوي کېنه هلته په دې دنیا کې ولم په دغه ټیم ورکوي او هغه دا چې الله د دوی په زړونو باندې سکینت او اطمینان رالیږي. او دا به تاسو محسوسه کړي د دین په مجالسو کې چې سړی کیني د دنیا سرګم مخې له راځي سم خوشحاله مطمئن دا د هغه ټیم فایده د سکینت. ها ملائک په دوی له پاسه باندې سورې کې راجمع شي په له پاسه وغشیتهم الرحمه او دا خلک د الله په رحمت کې ډوب شي ډوب. او یو روایت کې داسې راځي چې دا ملائک کله د پاسه په دوی باندې سورې کې که نه په یو بل د پاسه په یو د پاسه هغه اسمانونو پورې الله رب العزت د هغوی نه تپوس وکړي دا زما ستا دپاره لوی زیری دی. ګورې او نن دا ځان سره یو هدیه او تحفه ویسئ الله رب العزت د دې ملایکو نه تپوس وکړي زما دا بندګان څه دپاره راجمع شوي دي. او احادیثو کې د دې ډېر الفاظ راغلي دي خو زه دلته هغه خلاصه بیانومه. بعضې روایتونو کې راغلي دي وي یا الله تا یادوي بعضې روایتونو کې راغلي یا الله ستا د کتاب دپاره راجمع شوي دي الغرض د دین دپاره راجمع شوي دي. الله یادول د الله کتاب یادول د الله د پیغمبر تذکره دا ټول عبادت دی دین دی. وی الله ورته وایي چې څه غواړي وی الله جنت غواړي او د څه نه یېرېږي وی الله د جهنم نه یېرېږي. الله رب العزت دې ملایکو ته ووایي تاسو ګواه شئ تاسو په دې خبره ګواه شئ چې دوی چې څه غواړي هغه ما دوی له ورکړي دي او دوی چې د څه نه یېرېږي د هغې نه مې ساتلي. بعض ملائک به کوي یا الله په هغو کې فیهم فلان فلانې پکې ناست دی هغه د دین اورېدلو نه و راغلی څه کار یې په دغه طرف تېرېدو جو ناست دی. الله رب العزت ووایي دا داسې خوشبخته قوم دی که نه چې د دوی سره څوک کېناستو هغه نه بدبخته کېږي هغه مې بخلی دی پکې داسې قوم دی چې د دوی سره څوک کېناستو هغه نه بدبخته کېږي اگر که هغه په دې نیت نه دی راغلی. او حدیث کې داسې هم راځي چې کله دا قوم پاسي د الله له طرف نه ورته اعلان کېږي قوموا مغفورا لکم پاسئ په داسې حال کې چې الله تاسو بخلي او صرف دا نه او الله رب العزت ستاسو ګناهونه په نیکیانو باندې بدل کړي دي چې دې قسمه مجالسو کې تاسو کښېنئ او بیا هغه روزمره یا 2 ورځې بعدي یا په هفته کې 2-3 ورځې او تا ته دا اعلان کېږي د الله له طرف نه چې ته بخلی شوی یو اعلان کې خو به زموږ نوم راشي که نه نو کوشش دا کوئ چې څه وکئ علم یې زده کوئ علم زده کوئ او الحمدلله الله راته لارې پراخه کړي دي. ګورئ هېڅ بانه د چا سره نشتي دا زه دلته رالم تاسو ټول ملګري راغلئ الله یې تاسو له اجر درکړي او الله رب العزت دې زموږ د ملاقات د یو بل سره د بخښنې ذریعه وګرځئ. تاسو ما په څنګه پېژنئ مخکې د ملاقات شوی په څنګه پېژنئ خو په نیټ باندې درس په تاسو لیدلی اورېدلی هم دی نو اوس الحمدلله هغه دین زده کول اسان شوي دي. ته به په دې نن سبا ورځو کې د کوم حالات چې د دې په رڼا کې تا الله ته څه عذر بیانوي هېڅ عذر نشته نو واپس شي د الله دین ته الله په تاسو رحم کړی دی. دلته الحمدلله ښایسته ښایسته علما په بحرین کې دي خو اعلی ترین او بهترین قاریان د قرآن دلته شتي پښتانه
هغه دلته شتي، تاسو له وخت هم درکوي، تاسو سره محنت هم کوي. حکومت د بحرین پوره دلته تاسو دپاره چې دی اداره جوړه کړې ده او تا ته وایي راشه، نه د نه سألي نه د نه څه غواړي، خو تا ته وایي راشه د خپل رب دا کلام یې زده کړه، راشه دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې زده کړه. په دې کې ما او تا نه راځو، ما او تا قیامت په ورځ کوم عذر بیانوو؟ څه عذر شته زموږ سره؟ هېڅ عذر موږ سره نشته. نو راشئ په هغه خلکو کې ځان شمار کوي چې الله رب العزت په دې مؤمنانو کې هغوی له اوچت مقام ورکړی دی. او الله رب العزت سورة المجادله یا سورة المجادله کې څه وایي؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله رب العزت اوچتي په تاسو کې مؤمنان، یعنی الله ټول مؤمنان عزتمن کړي دي، اوچتي مرتبه ولا ورکړي دي او ورکوي ولا، خو په دې مؤمنانو کې بیا د علم خاوندانو له الله بیا خاص مرتبه ورکړي. دا مطلب دی. نو که تاسو دا غواړئ چې دې خلکو کې ځان شمار کړئ د الله چې ورله اوچتې مرتبې ورکړي دي او په دې کې شمار شي او دې کې داخل شي، نو راشئ علم یې زده کړئ، علم وکړئ، علم چې الله دله دا کور رڼا کړي، الله دله دا زړه رڼا کړي، الله دله په بچو کې برکت واچي. الله رب العزت یعنې هر لاره تا ته اسانه کړي. ما سره بعض ملګري رابطه کوي، ما ته دا وایي اوس هم الله وپېژندو، کله نه مو دا درسونه اورېده شروع کړي، اوس موږ ته لار رڼا شوه، موږ خو په تورو تیرو کې پراته وو، بلکل ړانده کاڼه، هر ځای کې مسله، هر ځای کې زړه تنګ. که غواړئ چې ژوند هم رڼا شي، نو راشئ دې علم ته، زده کوئ د الله کلام، زده کوئ د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې، زده کوئ د صحابه کرامو اقوال، د علماو نصیحتونه، راشئ دې ته. الله مونږ په ژوند کې سکون راولي. الله دې مونږ ټولو ته نصیب کړي علم زده کول، او الله دې د مرګه پورې مونږ د علم په مجالسو کې وساتي، او الله رب العزت دې مونږ چېرته د علم د مجلسونو نه او د بیټکونو نه دې الله مونږ نه محرومه کړي. یو درېیمه وجه به ذکر کړم، او دا به اخرنی ذکر کړو، او هغه دا د الله د دین نه د لرې کېدو یو غټه وجه چې واضحه ده، هغه دا چې موږ د سترګو حفاظت نه کوو. ځکه چې ګناه نه ده، ګناه دا یاده کړه، ګناه اثر لري، اثر په فرد، اثر په معاشره، لازم د دې اثرات. یو اثر د ګناه دا دی چې تا به د دین نه لرې کوي. دا خو واضحه خبره ده. ولې الله قرآن کې دا ویلي دي چې نیکیانې بدیانې ختموي، او ولې رسول صلی الله علیه وسلم صحابي ته نصیحت کړی دی چې په بدۍ پسې نیکي کوه؟ وجه د هغې دا ده چې کله سړی په ګناهونو کې اخته شي او په ګناه پسې ګناه کوي، په ګناه پسې ګناه کوي، نو ده په دې زړه باندې توروالی راشي او دا زړه یې زنګ شي، د الله نه لرې شي. اوس موږ خو انسانان کمزوري مخلوق یو، د الله زموږ نه کېږي خطا، زموږ نه کېږي ګناه، خو په ګناه پسې چې نیکي وکړي نو د هغې هغه اثر ختم شي. خو چې په ګناه پسې ګناه کې، په ګناه پسې ګناه کې، هغه زړه بلکل تک تور شي، هغه زنګ شي، زنګ کلا بل ران علی قلوبهم. الله د نظر خیال نه ساتل، ولې ما خاص دا خبره ذکر کړه؟ اگر که ډېر ګناهونه کېږي، دا یو بدي ذکر کړه چې دا ګناه ډېره عامه شوې ده. او زه اکثر ملګرو ته وایم، زه یم نږدې وخته پورې به د پردۍ زنانه ته کته، پردو زنانو ته، یا د زنانو پردو نارینو ته بې وجې کته، دا به یو غټه ګناه شمارله کېده، او دا غټه ګناه. اوس د دې ګناه سره دا خلک دومره عادت شوي دي، والله که موږ ته دا ګناه ښکاري، په فیسبوک کې د جنۍ تصویر راغی، په یوټیوب کې راغی، په بل څه دغه کې راغی، دقه شان ورته ناستي. ښه دا ته په ګناه کې نه یې اخته، یا زنانه ته ووایه هغې ته ته په ګناه کې نه یې اخته. یعنې موږ ګناه پته نشته چې د نظر دا حفاظت به څه ته وایي. که تاسو ما پوه کولی شي، ما به پوه کړي. فیسبوک کې تا ته اجازت دی چې څه ګورې ګوره، په ټیک ټاک کې چې څه ګورې ګوره، په یوټیوب کې چې څه ګورې ګوره. ښه نو دا نظر حفاظت وایي څه ته؟ دا حرام پکې څه دي؟ یعنې په دې خو چې موږ څوک پوه کړي که نه چې دا حرام پکې څه دي.
نو د سترګو د حفاظت نه کول دا هغه ګناه ده چې نن سبا ډېره عامه شوې ده. او الله رب العزت مؤمنانو ته امر کړی د قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ووایه ای پیغمبره دې مؤمنانو سړو ته او په دې پسې کوم آیت دی زنانو ته چې د خپلو سترګو د نظرونو د خیال وساتي. سبحان الله دې آیت کې الله وایي ځکه زه تاسو ته وایم چې قرآن کې سړی سوچ وکړي که نه او فکر دا ډېر ناشنا کتاب الله را لېږلی دی او موږ به پې چېرته ماړه نه شو خو که موږ پکې سوچ او فکر وکړی. الله وایي ذلك ازکا لهم ذلك ازکا لهم. مؤمنانو ته ووایه چې د نظرونو د حفاظت وکړي. یا الله ولې ته دا پابندي لګوې په مؤمنانو باندې چې هر څه ته نشئ کتی؟ ولې ته مؤمنانو ته یا الله دا وایې چې د نظرونو حفاظت وکړي؟ وایي ذلک ازکا لهم. ازکا لهم معنا دا د دوی دپاره پاکوونکي ده د ګناهونو نه. د عمل پاکوونکي د دوی لره د ګناهونو نه. ځکه چې اکثر ګناهونه یا د ګناهونو ابتدا هغه د نظر نه کېږي. دا ګناه نن سبا ډېره عامه شوې او زه تاسو ته د یو ورور د یو دوست په حیثیت یو میلمه په حیثیت ځکه چې زموږ د عادت ته چې کوم ځای ته میلمه لاړ شي خصوصا پښتانه د میلمه څومره قدر او اکرام کوي. دلته قدر او اکرام دا چې تاسو زما دا خبره زړه ته کوزه کوي په حیثیت د ورور درته دا وایم د نظر حفاظت کوئ. د خپلې سترګې د خپل نظر کنټرول کوي. مه ګورئ په دې باندې هغه څه ته چې الله پرې ناراضه کېږي. ګوره دا سترګې موږ له الله راکړي دي. که زه اوس دا قلم راوالم او تاسو کې یو کس له ورکړم چې دا پین واله زما طرف نه تحفه او دې بیا راولګي په دې قلم باندې په یو پاڼه باندې ما ته کنځلې ولیکي په ما پسې بدرې دي زه به څومره خفه شم چې ګوره ما وله قلم ورکړو ویې کړو دا چې قلم یې راواغستو ما پسې بې کنځلې ولیکلې. ښه کاري وکړو که بد کاري وکړو؟ بد کاري وکړو. دا سترګې الله ما او تاله راکړي دي. ما او تا پې هغه څه وکړو چې د څه نه الله منع کړي وو. دا موږ د الله سره وفاداري وکړه که بې وفایي مو وکړه؟ بې وفایي مو وکړه. دا سترګې کنټرول کړئ. او ګوره که موږ دا وایو که نه چې نه زه چې دا موبایل کله ګورم زه د شپې یم ځان له ګورم یا زه طلایي کې پروت یم یا زه خو ګاډي کې یم یا زه کمره کې یم. الا یعلم من خلق. کوم رب چې دا مخلوق پیدا کړی دی هغه به نه پوه هغه ته نه ویني. هغه رب چې د هغه مبارک قرآن کې ځای په ځای دا خبره راغلې ده علیم بذات الصدور. په زړونو باندې د زړونو ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. دا نفس چې تا ته کومې وسوسې راچي که نه زړه کې چې کوم خیالات راوړي الله رب العزت په دې پوه دی. ستا په دې کار به نه پوه. دا به ورته نه پته چې ته څه ګورې او څه کوې او څه نه کوې دې نه به نه خبره. د شپې تیرې به ته د الله نه پټ کړي. کمبل به ته د الله نه پټ کړي. د کمرې دا څلور دیوالونه به ته د الله نه پټ کړي. یا که ته ځان پسې ور را بند کړي یا کړکۍ بنده کړي نو ته به د الله نه پټ شي الله نه به پناه شي. دې ته سوچ وګوره زموږ رب موږ ته ګوري. او چې دا خبره دې مخې ته زما د نږدې ورځ کې زما خوا له یو ملګری راغی یو ځوان هلک او زه د دې سړي صفت کوم چې لا دومره احساس یې شتي. ما پسې راغی زما یو سوال له ما یې کوه که نه سوال وایي نه لږ سیټ ته. نو ما ورته ویل لکه دین مسله ده بیانه کوي نه نه لږ سیټ ته. چې سیټ ته ورولو په ژړا شو. ما خیر خدای مسله څه ده؟ وایي مسله دا ده چې د نظر د دې ګناه نه وایي نشم قرارېدی. څو پیرې مو قسم کړی دی چې بیا به نه ګورم داسې څه چې الله پرې ناراضه کي بیا یې وګورم چې دا به زه څه وکړم. هغه ته ما ډېرې خبرې ذکر کړي. یو مې ورته دا ذکر کړه چې هر وخت دا خبره مخې ته ساته چې الله ماته ګوري هر وخت. او سورة العلق کې دا آیت دی یاره که دا آیت ما ورته صحیح یاد کړو که نه او مخامخ هم ځان ته ساتو موږ به دې ګناهونه ځان وساتو. ألم يعلم بأن الله يرى. الله وی دته ولې پته نه و چې الله ورته ګوري څه. که چېرته دا خبره ما ورته مخې ته کړی که جوړې تا ته دا پته نه شي چې الله تا ته ګوري. زه تا نه تپوس وکړم ځه او ته ما نه تپوس وکړې چې ولې تا ته دا پته نه شي چې الله تا ته ګوري. که دا مخلوق موږ ته ګوري موږ ګناه نه کوو ځکه چې د مخلوق قدر کوو.
یاره حیا چې کو نو دغه الله د دې حیا لایق نه دی چې موږ ته وکړو، د دې قدر لایق نه دی چې موږ ته هغه قدر وکړو. او ځکه الله د منافقانو دا صفت په سورة النساء کې ذکر کړی دی. یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. دا خلق دا منافقان ځان پټي، یو معنی دا منافقان یریږي، دا بل معنی پکې ده دا منافقان شرمیږي. یستخفون من الناس دا بل معنی د خلکو نه او حیا نه کوي. دا الله نه کوم الله چې هر وخت دوی اینی او هر وخت دوی اوري. د الله قدر کوي. مخې ته همیشه دا خبره ساتي چې زما رب ماته ګوري او هغه رب راته ګوري چې پیدا کړی یم، هغه رب راته ګوري چې چا بندګي کو، هغه رب راته ګوري چې هر څه مال را کړی دي. هغه ماته دا کار وکړه. معمولی کیمره لګېدلي والله چې داسې د دې بازو دا رنګ تک زیړ شي او رپېده پرې راشي، دلته حکومت کیمره لګولې چې سپیډ ووایي مخالفه ورکړي. ښه مخالفه دې واغسته، جرمانه دې واغسته، کومه دنیا و بل طرف واوړي. خو الله رب العزت چې د ایني او د هر څه نوټ کوي او کرامن کاتبین دي. او په هغه ورځ به څه کوو؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قیامت برز الله عملنامه به دې کولا وکړي شي. مجرمان بچي وي یا ویلتنا هاي تبعید زمون د پار ولي ما لي هذا الكتاب، دي کتاب لسی چل شوی، دي عملنامه لسی چل شوی، دي عملنامه کو نو وړ پرې خو دي نه غټه پرې خو دي ټول خبري بګی دنه چی. او ځکه الله ولا يظلم ربك احد، زګور چا سره ظلم نکوه اسی